ته خو دسخط وې لس ګوتې د څه شي د لاسونو لس د خپو دو سره پوندي با استواله خو که ته داسې کې چې خپله خوله دې همیشه دپاره بندې آینده دپاره او دا جبی او وعده داسې نه وي لکه مجتبی عامر صاحب حفظه الله تا سره لیکلو که او د هغې نه بعد هم تا چیلنجونه ورکړل که څه خامخا اتفاق راولي یو احناف یو دیوبند یو پوه شوې لہذا که ته چیلنجونه بندې ټیک شوه او آینده دپاره نه وې کم چې د اهلسنت والجماعت کتابونو لیکلي دي ستا کتاب نه ستا خبره نه اهلسنت والجماعت کتابونه پنځه شپږ کیدو مخې ته او هغې چې څه لیکلي په هغې د سره بلکل ته خو دسخط وې لس ګوتې د څه شي د لاسونو لس د خپو دو سره پوندي با استواله خو که دا شرط درته منظوري اله اول نمبر خبره خو دا ده د مفتي مجتبی صاحب نه کوم نظر مفتي مجتبی صاحب د سره زمونږ خبره وشوله د هغې نه پس د مفتي توصیف صاحب ریکارډ راغلی دی چې مونږ هغسې زمونږ عقیده یو ته خو واوره ته واوره که نه ته واوره که نه ما مفتي